بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه فیصل ګل یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم د هاوس اف وزډم پلیټفارم نه. نن مونږه به د کمپیوټر تر لیکچر وایو. ټاپک په مخې ته وځو کوم چې مونږ د کمپیوټر ساينس د 8 کلاس بک شروع کړو. پای کې به نن زموږ د لیکچر ابجیکټیو وي کمیونیکیشن ډیوایسز چې وایي کې د هغې سب ټاپکس دي ډایل اپ موډم، نیټورک انټرفیس کارت او بل زموږ مین ټاپک وي فزیکل ټرانسمیشن میډیا. فزیکل ټرانسمیشن میډیا چې کوم په بک کې منشن دا هغه ټویسټډ پیر کیبل نه، کوएक्سل کیبل نه او فایبر اپټیک کیبل دي. ټول نه اول زموږ نن چې کوم مین ټاپک دی هغه د کمیونیکیشن ډیوایسز. کمیونیکیشن موږ ویلو چې دا د دوو کمپیوټرو یا د دوو انسانانو په منځ کې چې کومې خبرې کیږي، کوم معلومات شیر کیږي، هغې ته کمیونیکیشن وایي. اوس دا د کمپیوټر په فارم کې څنګه کیږي، مطلب کمپیوټرز چې کوم دي هغه څنګه خپل انفارمیشن د یو بل سره شیر کوي، خپل ډیټا د یو بل سره شیر کوي. نو د کمیونیکیشن ډیوایس ډیفینیشن نه موږ ته پته ولګي a communication device is a physical part hardware that enable on computer to communicate with another. دا یو داسې ډیوایس وي، فزیکل ډیوایس وي. فزیکل ډیوایس مطلب چې موږ یې ټچ کولی شو، په لاس کې نیوی شو، هارډویر پارت اف کمپیوټر ورته ویلی شو چې د دې په مدد سره کمپیوټر چې دی هغه د بل کمپیوټر سره انیبل شي د کمیونیکیشن لپاره. هغه کمیونیکیشن چې دی په اسانه سره کولی شي. without communication device network cannot be formed. که موږ یو نیټورک جوړو، لین نیټورک وي، وین وي یا مین نیټورک وي، موږ چې کوم شاته ټایپس ویلي د نیټورک، نو د کمیونیکیشن ډیوایسز نه بغیر نیټورک چې دی هغه نشي جوړېدی. موډم is popular communication device normally used for internet communication. په نن سبا دور کې چې موږ وګورو انټرنیټ چې کم یوز کیږي دا ټول د دې د کمیونیکیشن چې کم دی دا د څه په مدد سره کیږي، دا د موډم په مدد سره کیږي. نو موډم چې دی دا زموږ سره یو پاپولر کمیونیکیشن ډیوایس دی. Other communication device are network interface card, router, hub, switch, Wi-Fi, Bluetooth او دغه شانتي نور هم ډیر شی کمیونیکیشن ډیوایسز زموږ سره موجود دي. په کمیونیکیشن ډیوایسز کې اولنی زموږ سره چې کوم سب ټاپک دی ډایل اپ موډم دی. ډایل اپ کنیکشن از د سلوویسٹ بٹ انیکسپنسیو وے ټو کنیکټ ټو د انټرنیټ. د زموږ سره یو سلوویسٹ مطلب د دې سپیډ چې کم وي هغه ډیر سلو وي، خو د دې بل طرف ته که موږ وګورو دا زموږ سره ارزان هم وي. د دې په مدد سره موږ په اسانه سره بیا په انټرنیټ ته چې کنیکټ کیدی شو، خو د دې سپیډ چې وي هغه ډیر سلو وي. د دې نه مخکې چې موږ که وګورو زموږ سره چې دلته کې فرست ټایم کله انټرنیټ راغی نو هغه د ټلیفون لاین په دغه کې دی، اوس پورې هغه چلیږي. نو هغه کنیکشن چې کم دی هغه سټیبل دی، دلته کې مطلب اسټیبلش شو دی، چلیږي. نو هغه چې دی هغې ته موږ ډایل اپ موډم کنیکشن ویلی شو. ډایل اپ modem is normally used to establish connection via telephone line. telephone lines چې کوم زموږ سره راغلي د هغې نه چې کوم انټرنیټ کنیکشن اسټیبلش شو دی هغې ته موږ ډایل اپ موډم کنیکشن وایو. د سینډینګ and receiving computer must have modem. څنګه چې موږ وی کمیونیکیشن چې کوم دی د دې په مدد سره موږ ډیټا سینډ کولی شو، ریسیو کولی شو. نو دا ډیټا چې موږ سینډ کوو یا ریسیو کوو دا به موږ کمپیوټرز ته سینډ کوو. نو ډیفینیټلی د دوانو طرف ته چې کمی کمپیوټرز دي د سینډینګ سایډ ته چې د کم د موږ معلومات چې دی هغه بل کمپیوټر ته لیږو، او د ریسیوینګ سایډ ته چې کم کمپیوټر دی چې کم هغه معلومات چې دی هغه ایکسپټ کوي او ریسیو کوي. نو دوانو طرف ته چې دی موډم به پکې مسټ وي. موډم یو داسې مطلب کمیونیکیشن ډیوایس دی د دې لپاره. موډم اوس زموږ سره څه شی دی؟ موډم چې دا زموږ سره د ماډولیشن او ډي ماډولیشن نه وتل دی. ماډولیشن او ډي ماډولیشن چې دی دا ایډوانس لیول ټاپکس دي د کمیونیکیشن لپاره. زه به تاسو ته دلته کې سمپلی وایم ماډولیشن چې کوم دی په دې کې مونږ چې کوم معلومات لیږو هغه د یو کیریئر سیګنل سره یو ځای کو او هغه مونږ ولیږو د سینډینګ سایډ نه. بیا په ریسیوینګ سایډ باندې څه وشي هغه چې دی بل موډم ریسیو کی او هغه یې ډیموډ کی، ډیموډولیشن ولا وکړي، مطلب هغه کیریئر ته جدا کی، انفارمیشن ته جدا کی او هغه چې هغه ته ریسیو شي. دا لږ په ایډوانس لیول سټډي ده، دا ان شاء الله تاسو ته مخې ته راځي چې کله دا کورس لږ ایډوانس شو. اوس په دې ډایل اپ موډم کې زموږ سره د دې درې ټایپس دي. باندې کې اولنی دی انټرنل موډم. انټرنل موډم هغه موډم وي د دې د تیوري چې کومه تاسو په دې بک کې لیکل ده، زه تاسو سمپل کانسیپټ وایم چې د دې څه کانسیپټ دی. نو د انټرنل موډم چې دی زموږ سره د کمپیوټر چې کوم سیسټم یونټ وي په مدر بورډ کې دا موږ لګولی شو. انټرفیس وي، انټرفیس کارت په شانتي یو سرکټ وي چې د هغې په مدد سره موږ د بل کمپیوټر سره بیا کنیکشن د هغې جوړولی شو. د نه علاوه بل دی ایکسټرنل موډم. ایکسټرنل موډم زموږ سره مطلب بهر لګېدلی وي د کمپیوټر نه چې د هغې په مدد هم موږ ډفرنټ کمپیوټرز یا د کمپیوټر سره انټرنیټ کنیکشن چې دی هغه کنیکټ کولی شو.
دین علاوه وایرلیس موډم دی. وایرلیس موډم به تاسو لیدلی هم وي، زیاتره نن سبا موږ یوز کوو د وای فای دپاره چې کوم یوز کیږي، نو دا هم ټول د ډایل اپ موډم کنیکشن دي. کمیونیکیشن ډیوایس کې زموږ سره بل چې کوم ټاپک دی په ستاسو په بک کې ورته بي ورکړلی، بي نوم نیټورک انټرفیس کارت دی. اټ از آلسو کالډ از لین اډاپټر. دې ته مونږ لین اډاپټر هم ویلی شو. لوکل ایریا نیټورک چې کله مونږ فارم کوو، کله جوړو، د هغې دپاره مونږ ویلي چې کمیونیکیشن دپاره مونږ نیټورک جوړو، نو د نیټورک دپاره په هغې کې یو ډیوایس استعمالیږي، نو هغې ته مونږ کم ډیوایس وایو؟ نیټورک انټرفیس کارت ورته وایو، چې کم ته مونږ د لین اډاپټر هم ویلی شو. Network card are simply NIC in short. NIC ورته مونږ shortly وایو network interface card. It is used to connect the computer with network. دا د څه لپاره یوز کیږي؟ چې کمپیوټر چې کوم زه یوز کوم هغه د نیټورک سره کنیکټ کړي، د هغې دپاره مونږ NIC یوز کوو. It convert, sends, receive and control data on the network. په نیټورک باندې چې کم پروسیسینګ کیږي، کم کنورژن کیږي د ډیټا، سینډینګ کیږي، ریسیوینګ کیږي، او دا ټوله ډیټا چې دا کنټرول کیږي، دا د چا په مدد سره کیږي؟ دا د NIC د نیټورک انټرفیس کارت په مدد سره کیږي. اوس نیټورک کارت فار وایرلیس ډیټا ټرانسمیشن آر آلسو اویلیبل. د وایرلیس ډیټا ټرانسمیشن دپاره زموږ سره نیټورک کارټس چې دي هغه بیا جدا یوز کیږي. وایرلیس مطلب چې په منځ کې څه میډیم نه وي، څه وایر نه وي، وایرلیس کیږي. لکه زه تاسو ته ووایم بلوتوت په شانتې موږ د موبایل نه ډیټا بل موبایل ته اړولی شو، په هغې کې په منځ کې څه وایر نه وي، یا د وای فای په مدد سره شو، نو موږ سره ډفرنټ کارت چې دی هغه یوز کیږي، په هغې کې وایر هم راځي او وایرلیس هم راځي. نو دا زموږ سره یو بل د دې دغه شو چې مطلب دا موږ وایرلیسلی د دې باندې هم خپله ډیټا چې د هغه ټرانسمیشن د هغې کولی شو. For addressing each card has unique number. اوس یو کارت چې دی دا په یو کمپیوټر کې لګېدل دی، نیټورک انټرفیس کارت په نیټورک کې په یو کمپیوټر کې لګېدل دی، نو د دې کارت د پیژنګلو دپاره به زموږ سره یو یونیک نمبر وي، لکه ID به وي. زه تاسو ته ووایم فزیکل اډریسینګ ورته موږ ویلی شو. لکه زه ووایم چې زما نوم فیصل دی او زه د خوازخیل یم، نو دا زما یو مطلب یو آیډنټیټي شوه چې تاسو ته د دې پته ولګېده. نو دغه شانتې د دې کارت د آیډنټیټي دپاره هم یو یونیک نمبر یوز کیږي، چې هغه نمبر ته موږ څه وایو؟ اټ از کالډ میک میډیا ایکسس کنټرول ایډریس آر فزیکل ایډریس. دې ته موږ یا فزیکل ایډریس ویلی شو یا ورته میک ویلی شو، چې د هغې په مدد سره موږ ته د دې کارت انفارمیشن میلاویږي چې یاره دا کارت چې دی د دې کارت دا نمبر دی.